ډیرو قدرمنو پښتنو رونو او مشرانو کشرانو زما له خوا سلامونه واخلئ. نن په ډیر وخت پس باندې بهر راوتي یو. تاسو ته دا حالات معلوم دي چې دا وبا راغلی ده د کرونا په شکل کې. نو تقریبا 3-4 میاشتې وشوې چې هغه لاک ډاون یو څه بل څه، نو په هغې کې ټول خلک چې دی یو نفسیاتي طور ډېر زیات ګډوډ شوي دي او بس په کورونو کې بند دي، یا که چېرته بازار ته هم راوځي نو په ډېره یره باندې راوځي. اوس شکر دی څه قدرې حالات په کنټرول کې راغلي دي او دغه وبا د الله پاک د دې دنیا نه ختم کړي، دا ټول انسانان د ده نه محفوظ کړي، ځکه چې ډېره بوږنونکې یرونکې وبا ده او ټول انسانان په یو نفسیاتي کشمکش کې هغه کړي دي. نو موږ هم تقریبا 3-4 میاشتې پس خپل د صوابۍ په ګدون علاقه کې دا زموږ پاور هاوس دی، دا د سټیپان ایر باندې جوړ شوی دی او دا ډېر تاریخي ځای دی. نو دلته کې موږ راغلي یو، دا پاور هاوس دی. په شاته تاسو ګورئ دا د اوبو دا اواز به هم تاسو اورئ او دا به تاسو وینئ هم. دا په هغې کې یو ډېر ښکلی پارک هم جوړ شوی، دې کې بجلي پیدا کېږي چې هغه زما په خیال چې د دې صوبۍ د دې علاقې هغه څه ناڅه ضرورت هغه پوره کوي. نو موږ ډېره موده پس راوتي یو. دا را سره ځلان انور دی، زما بچی دی، دا پاغونده بچی ده. نو دی هم تنګ شو، دی وی چېره داسې به چکر ولګو. نو ډېر مزه یې وکړه، ډېر خوند یې وکړ د هغه حبس نه او دغه نه هغې کې تنګ شو او لږ راووتو، ډېر زیات ذهني سکون محسوس کړو. نو الله دې وکړي چې دا وبا دې الله ختم کړي، چې ټول انسانان آزاد شي او بس هغه زوړ شکل باندې بیا راوځي، خپل سرګرمۍ خپلې ډیوټۍ هغه روانې وساتي. نو الله پاک دې دا ختم کړي. په دې موقع باندې به زه خپل زاړه شعرونه به ووایم چې په هغه وخت کې ویښ یم اوده چې ټول علم وي، په خدای مې دې قسم وي، یو زه یم توره شپه وي او ملګری مې ستا غم وي، په خدای مې دې قسم وي. او په کوم سهار چې مور مې راته ووایي قربان د لوی الله په امان، په هغه ورځې ټول واړه کارونه زما سم وي، په خدای مې دې قسم وي. او راځه چې خپله کیسه تیره کو دنیا ته، هم شاته هم ګدا ته، ملګري به جانانه زما ډېر وي ستا به کم وي، په خدای مې دې قسم وي. او کورونو کې باداره ستاسو جشن وي، غوغا وي، مستی وي او ګډا وي، کورونو کې زمونږ هر سحر ماښام ماتم وي، په خدای مې دې قسم وي. او انصاف چې د مار خپه شي او شي لوږه چرته ډېره، وطن کې چار چاپېره، انصاف چې د مار خپه شي او شي لوږه چرته ډېره، وطن کې چار چاپېره، نو هر کور مورچه وي، هر بچی لکه بم وي، په خدای مې دې قسم وي. او هر څوک ستا انور په زړه کمزوری دی بېشانه، غم مه کوه جانانه، هر څوک ستا انور په زړه کمزوری دی بېشانه، غم مه کوه جانانه، هر تور ته ستا د مینې به ولاړ لکه علم وي، په خدای مې دې قسم وي.